ملګرو سلام پر ټې خبرې کوو دا ټې ده خو که دلته اړوندی ولري څه ترې جوړ شو ټې ترې جوړه سوه لیکو ټې الف لام دا به څه شي ټې الف یو ځای کېږي لام ورسره څنګ کې راځي ټال ترې جوړ سه که تاسو د ټې نه الف لرې کړئ لام ورسره یو ځای کېږي بیا به څه شی جوړ سي ټل ټل د پښتونخوا یوه ښکلې سیمه ده بل توری لیکو ټې ده او کاپ دی ټې او کاپ سره یو ځای کېږي څه ترې جوړېږي ټک که دلته یې وي او دا راوړئ د کاپ سره یې داسې یو ځای کې څه به ترې جوړ شي ټکی اوس به داسې توری ولیکو چې ټې یې آخر کې راځي لام او ټې دي لام او ټې سره یو ځای کېږي څه ترې جوړېږي لټ خو که یې راوړو د ټې سره یو ځای کو څه به ترې جوړ شي لټی که ټکي ونه لري لټی ترې جوړېږي هغه کس چې لټي کوي او که یې ټکي ولري د ټې سره یو ځای کو بیا به څه ترې جوړ شي لټي لټي یعنې تنبلي ټې لیکو نون لیکو او ګاپ لیکو ټې نون ګاپ سره یو ځای کېږي څه ترې جوړېږي ټنګ ټنګ چې موسیقي ته راځي ټنګ ټکور ټنګ د لوښي اواز ته وایي خو که د ټې او نون ترمنځ یې ولیکو دا شی بیا ګا پسې راسي ټې یې نون ګا پسې بیا به څه شي ټینګ ټینګ چې غلیظ یا سخت ته وایي دا د تورو لوبه تاسو تکرار کړئ ګورئ لټ دی که واو له ټې سره واو یو ځای کې بیا یې نون څنګ کې راسي څه به جوړ شي لټون چې پلټنې ته وایي ټې کاپ دی که واو ورکو او ری ورسره وکړو څه به ترې جوړ شي ټکور ټې الف لام دی موږ مخکې ویلي چې که الف لرې کو ټې او لام سره یو ځای شي ټل جوړېږي خو که ټې الف وي لام هم وي دغه یې ورکو یعنې لام سره داسې راسي څه به شي ټالۍ اوس راځو درس ته درس کې ده سمون سمون په ټال کې زنګېږي آریا آریا ټالۍ ورکوي مخکې مو ویل ټالۍ یا ټلۍ ارنګ ته هم وایي او ټالۍ چې ټال کې څوک زنګې ته یې پیله کېدې ته څه وایي ټالۍ کېدی سي له ټېلې نه اخیستل شوې وي هیله هم په ټال کې زنګېږي سمون په ټال کې زنګېږي زې د نون د ګاب د یې د ګې ده او یې ده مه ژړوه آریا هیلې ارامه آریا ټالۍ ورکوي ټالۍ کې ټې الف لام یې دا ټال و دا ټالۍ شوه هیله هم په ټال کې زنګېږي ګرانو ملګرو پښتو لرننګ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب او زنګوله کړئ پښتو زده کړه فیسبوک پاڼه هم خوښه کړئ زما فیسبوک دی غزانور او ورپسې مې لاندې هم ټویټر دی غزانور هلته مې هم څارلی شئ که د پښتو زده کړې په هکله څه نظر نیوکه او وړاندیز لرئ زموږ سره یې شریک کړئ الله مو مل شه